السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر. نن سیشن به د 1404 کال د چنګاښ میاشتې 18 نیټه چې د 2015 کال د جولای میاشتې 8 نیټې سره سمون خوري د سکون راډیو ویبپاڼې او خواله رسنیو څخه د نن ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته زه عبدالبیس ویدي ستاسې هرکلی کوم. زابل کې پر 100 کیلومتره سړک د قیر اچونې چارې پیل شوې. د زابل ولایت د 4 ولسوالیو په اوږدو کې پر 100 کیلومتره سړک د قیر اچونې چارې پیل شوې دي. د زابل د والي ویاند صدیق الله وسیق ویلي چې د سړک دغه پروژه د 10 میلیون افغانۍ په لګښت د زابل ولایت د شینکي، شملزي او نوبهار ولسوالیو په اوږدو کې پلي کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د یادې پروژې د کار په جریان کې به د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ته د کار زمینه برابره شي. له ایرانه د راستنه شوو کډوالو له ډلې 3.5 تنه خپل ولایتونو ته لېږدول شوي دي. د سرپرست حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت له لوري تر دې دمه له ایران څخه د راستنه شویو کډوالو له ډلې څخه باندې 350,000 تنه په وړیا توګه د خپل ولایتونو او سیمو ته لېږدول شوي دي. ورته مهال ځینې افغانان چې له ایران ایستل شوي له سرپرست حکومت غواړي چې د دوی د ستونزو په ځانګړې توګه ولایتونو ته د هغوی د لېږد په برخه کې هغوی ته پاملرنه وکړي. د کرکټ نړیوالې شورا نړیوال لوبڅار بسم الله جان شینواري پر مړینې خواشیني ښودلې. د دغې شورا مشر جیشا د شینواري کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي او ویلي دي چې هغه د کرکټ لپاره زیات خدمتونه کړي دي. په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې بسم الله جان شینواري خپل نړیوالې لوبڅاري په 2019 کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ په یوه ورځنۍ سیالۍ کې پیل کړې وه او له هغه وخت راهیسې افغان کرکټ ته په صادقانه توګه خدمت کړی دی. غزه کې د جګړې له پیله نږدې 900 اسرائیلي سرتیري وژل شوي. د 2023 کال د اکتوبر له پیل راهیسې د غزې جګړې کې د اسرائیلي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د راپورونو له مخې تر دې مهاله د هوایي او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې 880 سرتیري وژل شوي دي او شاوخوا 6080 نور ټپیان دي. یوازې په ځمکنیو عملیاتو کې 443 سرتیري وژل شوي او نږدې 3.5 نور ټپیان شوي. الجزیرې راپور ورکړی چې دا مهال د اسرائیلو 158 ټپیان روغتونونو کې بستر دي چې د 300 تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی. همداراز د 2015 کال له پیل راهیسې تر اوسه 50 اسرائیلي افسران او سرتیري وژل شوي دي او 113 نور ټپیان شوي. ټرمپ هیله لرم د ایران پر وړاندې بل برید ته اړتیا پیښه نه شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تازه څرګندونه کې ویلي هیله لرم چې د ایران پر وړاندې بل برید ته اړتیا پیښه نه شي. نوموړي دغه څرګندونې په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې کړې دي. د ټرمپ د ایراني حکومت چارواکو ته په اشارې سره زیاته کړې هغوی هم داسې څه نه غواړي چې ترسره شي بلکې د سولې په لټه کې دي او غواړي چې خبرې اترې وکړي. کله چې له ولسمشر ټرمپ څخه په منځني ختیځ کې د دوو حکومتونو ایران او اسرائیل ترمنځ د روانې شخړې د حل لارې د امکان په اړه پوښتنه وسوه هغه وویل زه نه پوهیږم او اشاره یې وکړه چې نتنیاهو نظر باید وپوښتل شي. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د منځني ختیځ لپاره د استازي په یوه خبري غونډه کې ویلي چې په راتلونکې اونۍ کې به له ایران سره د اټومي پروګرام په تړاو خبرې اترې پیل شي. دا وه د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. تر بیا د خدای په امان.